دا چې د مخ ښکلا لپاره څه ډول درملنه وکړئ، کوم کریم او صابون استفاده کړئ، دا هر څه د مخ د خاصیت په نظر کې نیولو سره انتخابېږي. که چیرې ستاسې مخ غوړ وي او تاسې د وچ یا نورماله مخ کریم او صابون استفاده کوئ، نو تاسې ته هېڅ ګټه نشي رسولی. راسئ اول پر دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو د مخ خاصیت ځان ته معلوم کړو، چې مخ مو وچ ده، غوړ ده او که هم نورمال ده. لومړی د شپې چې کله ویده کېږئ، نو تر خوب مخکې خپل مخ په صابون باندې ومینځئ. د مخ د مینځلو څخه وروسته پر مخ هیڅ ډول پوډر او کریم مه استفاده کوئ. سهار چې کله د خوبه راپورته سئ، لومړی به هنداره کې خپل مخ ته وګورئ. که چیرې د پزې، زنې او یا تندي پر شاوخوا غوړوالی موجود وي، نو د دې معنا دا ده چې ستاسې مخ غوړ خاصیت لري. نو تاسې به د هغه د کریمو، صابون او درملو څخه استفاده کوئ چې د غوړ مخ لپاره وي. او که چیرې سهار وخت ستاسې جلد ډېر وچ وي او د مخ پوست مو یو رقم کلکوالی او خشکیت ولري، نو معنا دا ده چې ستاسې مخ وچ ده او غوړ نه لري. نو که چیرته صابون، کریم او یا کورنۍ درملنه عملي کوئ، په هغه درملنه پسې به ګرځئ چې د وچ مخ لپاره وي. چې تاسې سهار راپورته سئ او خپل مخ په هنداره کې وګورئ چې غوړوالی نه لري او داسې احساسوئ چې راحت یاست او مخ مو کوم کلکوالی او خشکیت ونه لري، نو ستاسې جلد نورماله ده، یعنې تاسې د جلد له پلوه بختور یاست. او تاسې باید د هغه کریمونو، صابون او درملو څخه استفاده ونه کړئ چې د غوړ مخ لپاره وي، ځکه ستاسې مخ وچوالي ته بیایي. او د هغه کریمونو، صابون او درملو څخه هم باید استفاده ونه کړئ چې د وچ مخ لپاره وي، ځکه ستاسې مخ غوړوالي ته بیایي او د وخت په تېرېدلو مو د مخ د جلد نورمال حالت ته منځ څخه ځي. که چیرې ستاسې د مخ جلد نورمال وي، نو تاسې به د هغه د کریمو، صابون او درملو څخه استفاده کوئ کوم چې د نورمال مخ لپاره وي، چې ستاسې د مخ او جلد د طبیعي حالت وساتي. عینکې به د مخ د هر خاصیت پر تداوي جلا خبرې وکړو، پر صابون، کریم او درمل هر یو باندې په مکمل شکل سره خبرې وکړو. بیا هم مننه کوم چې زموږ طبي سپارښتنې تعقیب ووایي او خپلې د کورنۍ روغتیا ته خاص پاملرنه کوئ. زموږ سره شریک کړئ او زموږ طبي سپارښتنې د خپلو دوستانو سره شریکې کړئ.